نو زموږ سره اوس چې د موږ به لاړ شو هیپا ته. هیپا راځي تیز روان دی، دلته یې وردوم چې د کوټې برابر راشي. HIPAA Health Insurance Portability and Accountability Act. دا موږ را نږدې کو. دا لا چې وه دا یې په 1996 کې ساین کړې وه په پریزیډنټ بل کلینټن چې کوم دی دی او دا ساین شوې وه په 1996 کې. ها دا ډیره زیاته یو اهم لا ده چې دې پروټیکشن پروواید کړی دی زمونږ پیشنټ چې کوم دي د هغو پروټیکشن، لکه موږ چې پیشنټ یو نو داسې کار یې کړی دی، یو قسم ماډرنایزیشن ټایپ لا ده. نو داسې کار یې کړی چې نن سبا خو که تاسو خیال وکړئ نو انفارمیشن چې دی هغه یوازې خلک اوس په پیپرونه لیکي چې په چټۍ باندې کیدی او یا چټۍ ولیکي یا په دکان کې کیدی یا د هسپتال چې کمی کنه یا فارمیسي لږ خلک زی په چټۍ کې مخکې خلکو دا اپلیکیشن لغوړل دا ساتو یا prescriptions او یا نور هیلث انفارمیشن دسی به و چې هغه په چټۍ په ترو باندې تلونه کس په چټۍ نیولې او بل دکان ته فزیکلی لاړو نو هغه مو سکیور مطلب و چې مو سکیور. نن سبا چې کوم دور دی هغه د ټیکنالوژي پوه شوي نو هر یو کس سره خپل موبایل دی او د موبایل په ترو باندې مطلب دا دی چې هر یو کمیونیکیشن اوس موږ ته پاسیبل دی. نو ډېرې واقعي پیښ شوې مخکې په امریکا کې چې داسې کار یې کړی و چې ځینې واقعي دا وي چې مطلب دا دی بوډاګان به و نو د هغو هیلث کیر کوم چې هیلث کیر به و هغو به ریټایر شي و د هغو ریټایرمنټ پیسې به وي او د هغو هیلث کیر پیسې به هغو ته مطلب راتلې خو هغه به داسې نه راتلې چې ډایرکټ چک په ورته راته خو مین سرویسز و هغه به وله کول نو د هغې په ترو باندې به نور داسې سرویسز و چې هغه به د هیلث کیر انفارمیشن به پکې استعمالیدو. نو داسې کار یې وکړو چې دا لا چې کله ساین شوه د بل کلینټن چې کله دا لا ساین کړه نو دا پرامیس غونډه کې ورکړو چې مطلب دا دی د پیشنټ انفارمیشن چې کوم دی دا به پروټیکټ کیږي که هغه کور انټیټي هغه یو کور انټیټي باندې کور انټیټي هغه یو بزنس دی چې هغه هسپتالي ډایرکټلی ته دغه سره پیشنټ سره کانټیکټ ساتي او د پیشنټ انفارمیشن چې هغه د هسپتال کې یا په فارمیسي کې یا داسې یو تھرډ پارټي ارګنایزیشن چې هغه ډایرکټ پیشنټ انفارمیشن ساتي نو دا په کور انټیټي کې راځي. نو ډېر لا ډېر زیات فوکس یو هغه په کور انټیټي باندې کړی و نو په دې کې د ملګری شو اوس دې خوا راشي نو protected health informations نور description بخیر درکړم له کوټې وروسته. نو دا د following information چې دي دا به وي protect کوئ پوه شوې او په دریو قسمونو باندې هغه به اوس موږ هم تاسو اوس ووایم. نو دا انفارمیشن چې فلو کیږي په انټرنیټ باندې کنه انټرنیټ په ترو باندې دا اوس موږ مطلب دا دی چې پته نه کې پاکستان کې صحیح حساب کتاب دی خو دلته په امریکا کې اوس ډاکټر چې هغه پرسکرپشن ډایرکټ فارمیسي ته ولېږي نو خو اوس میل نه کنه چې ډایرکټ چټۍ ولېږي او چټۍ بیا په پوسټ افیس ته ځي دا پوسټ افیس نه بیا به راځي بل پوسټ افیس ته هغه بیا کنفرم کیږي بیا به راځي فارمیسي ته نه و دې کار کوي چې بس دی یو پورټل باندې کې راخړی دی نو دوانو سیټ دی یو فارمیسي دی یو هسپتال دی هسپتال هغه پورټل باندې کې دا غو ډیشبورډ دی چې ډاکټر سوالي کې ډاکټر بیا سند کې هغه سن تاسو کې ته کوم فارمیسي ته وایي چې موږ ولېګو نو فار ایگزامپل زموږ سره سی بی ایس دی والګرین دی نو کاغه سی بی ایس ته ولېږي نو بیا په هر ملک په هر ګوټ کې تر اغستې شي چې سی بی ایس ځکه چې دا یو ډیشبورډ دی نه او کاغه والګرین ته ولېږي بل کمپنی نه هغه بیا مطلب دا دی چې ته بیا والګرین ته ولېږل او تلاړي سی بی ایس نه بیا ریکوست کې والګرین ته سی بی ایس ریکوست پکې او ریکوست پورټل به دنه راخړې نو مطلب ته خبرې دا دی چې ټول شی ډیجیټل دی او ډیجیټل انفارمیشن چې فلو کیږي نه دا غیر لپاره دی درې انټیټیز راوخت دي رولز دي انټیټیز نو وس دا د پیشنټ میډیکل ریکارډ چې دا به مطلب دا چې پروټیکټ ساتي او دلته موز دلته یو انیمیشن لیکل کړی تاسو پوه شئ د داسې یو آیپیډ د آیپیډ کې دنه خیال یو کړی د میډیکل ریکارډ دی باغې کې ایکس ری ماشين نمبر اتلی شي باغې کې برین سرجری یا اپوینټمنټس یا څه ایشوز نو مطلب دا چې ډیر زیات کریټیکل انفارمیشن چې دی د پیشنټس ریلیټډ دی پوه شئ نو
د دې مین مقصد دا و چې دا پیشنټ چې دی د انټیګریټي مطلب دا دی چې بچ کی او څنګه یې بچ کی ځکه چې ځینې کمپنیانې د کېدای شي تا د کار درکړي او یا تا د سیریس ډیزیز چې کمپنی هغه ته پته ولګي چې تا له اوس تا د دا نمونه ډیزیز دی نو کېدای شي تا د کار در نه کی ځکه چې دا هغه دلته په یو اس کې کمپنیانې چې دي هیلث بینیفټس ورکوي نو هیلث بینیفټس دی هم دا خپل پیدا د خودي ګوري کنه و چې د بل کس صحت دومره نه و مضبوط او ښه نه و او کېدای شي د هغه هیلث کیر ډېر های لیول هیلث کیر نو مطلب دا دی چې کمپنۍ به بیا ډېر زیات پیسې ورکوي کنه کنټریبیوشن باندې کوي نو کمپنۍ ته د ګډي په تاوان کې راځي نو دسی یو قسم فراډ لپاره چې د الله رخ شو او پروټیکټ کړو چې لکه مطلب دا دی چې کم یو هسپتال فارمیسي یا کور انټیټي چې کومه ده هغه چې د پیشنټ انفارمیشن ځان سره ږدي د هغې به ښه فل کوریج کوي د هغې لپاره دي 3 رولز راکړل او راځي چې د رولز ته لاړ شو دا مې یو هسپتال ورکړی دی وري ها نو 3 رولز چې دي هغه دي HIPAA has 3 rules کنه دا اولنۍ چې دی privacy rules دی security rules دی او په security کې دنه بیا زموږ سره دغه safeguards دي نو privacy مطلب دغه دی اوس تاسو ما مخکې وویل چې د PHI کم patient health information چې دی یا protected health information چې دي protected health یا نو پیمنٹ هیستوري چې څومره پیسې دي لګولې دي او څومره پیسې دي د پاتې دي څنګه کنه چې دا ډیره زیاته امپورټنت دی کله جاب ته بیا راځي یا د سینور چا د پته ولګي چې لکه دا خو تاسو باندې مطلب دا دی چې 1 لک روپۍ بل پروت دی نو دا خو مطلب دا بل به څنګه ورکړي او میاشتې ورکړي نو خلکو د ډیر شي د ځینې خلکو د ډیپریشن وشي او هغه مطلب دا دی چې یا ځان مړ کوي یا صحیح سوچ نه کوي کمپنۍ چې دا هغه د کمپنیانو خدا کاری چې دی خو چې یاره موږ د یو کس هایر کړی چې داغه دماغ بيخي 100% کلیری او راشي زموږ سره مطلب دا دی په پروژه کې کار وکړي اوري نو دغه ورکړه او بل مطلب د پرایویسی رولز هم دا دي چې کله هم وس پیشن د نږدې شمو کله هم پیشن وغواړي فار ایگزامپل زما ډاکټر دی زه خپل ډاکټر ته وایم چې یاره زه خو مطلب دا دی ته ماله زما د هیلث ریکارډ راکړه او دا به ښه وکړي نو ډاکټر چې دی هغه نشي منی کولی په within 30 days کې چې دی زما په ریکویسټ باندې هغه ما دا خپل زما پی ایچ آی انفارمیشن چې کوم دی هغه ما ته ډیسکلوز کولی شي نو دا خو خیر یو ډیره ښه خبره ده ځکه چې اکثر زمونږ په کار راځي یا مونږ ډاکټر چینج کوو زمونږ داسې انفارمیشن یا مونږ راغواړو یا زمونږ داسې خپل د بل سره لپاره پکار یا زموږ د خپل ځان لپاره پکار چې یار زموږ سره د خپل میډیکل انفارمیشن پراته او مونږ ته پته وي خیر مونږ دومره خیال نه ساتو پاکستان کې خپل هیلث خو دویم چې د زه دومره ډیر ته نه ورنوځم پوه شوې د دې تاسو مین مقصد دا پوه کوم چې د الله ولې رخصي و ځکه چې وروسته بیا موږ ارګنایزیشن هغه ټیمز ته ونوځو وروسته ډومین ته نو په هغې کې به دغه 7 ډومین چې کوم دی موږ مطلب دا دی چې ښکته به صحیح ګورو نو وس چې موږ ټولې لاګانې ځان پوهه کړو او بیا وروسته ارګنایزیشن ته ورنوځو نو د هغو به تاسو بیا پوه شئ چې د هغو هغه درې کوم سیکیورټي سیفګارډ چې کوم دي اډمنسټریټیو فزیکل او ټیکنیکل هغو ته څه نمونه ریکوایرمنټس پکار دي او څنګه به کیږي نو انیوی راځو دویم رولز ته دویم رولز چې کوم دی هغه سیکیورټي ده او نو دا خیر یو کمپلیمنت غونډه کې د پرایویسی د پرایویسی سره لکه هیلپ کوي پوه شوې خو د دې موستلی کم د سکیورټي موستلی فوکس چې کم دی هغه په دې دریو سیفګارډو باندې دی اډمنسټریټیو سیفګارډ دی فزیکل سیفګارډ دی او ټیکنیکل سیفګارډ دی نو اډمنسټریټیو سیفګارډ څه شی دی چې یو ته موږ نږدې شو نو دا چې دی لکه کمپنۍ چې دا هغه به ښه باقاعده پالیسي او پروسیجرز به لیکي او په هغې پالیسي او پروسیجرز کې به ښه وایي چې هلکه تاسو چې ایمیل لیږئ
نو دا پی ایچ آی چې دا په سکیور کوي د دې سره به مطلب کله خلکو ته به وینا کوي چې دا پی ایچ آی خپل ایمیل ته ونه لګي یا بل چاته لګي نه دا غیره لپاره جدا یو پروسس دی هغه پروسس په تاسو فالو کوي چې کله تاسو فالو کړو نو موږ به وایلیشن نه راځو نو دا غوړه لپاره اډمنستریټیو سیفګارد چې کوم دي دی به د ټریننګ لغه کوي پروواید کوي او ټریننګ به هم کوي بیا وروسته آوټ سورس کله چې یو هسپتال د هغو سرویسز آوټ سورس کړي یا تھرد پارټي وینډر لیور کړي مطلب دا دی چې نن سبا خو په امریکا کې میجارټي آی ټي سرویس چې دي هغه په انډیا نه چلیږي کنه د دې بیا یو قسم اس ال ای چې د سرویس لیول اګریمنت چې کوم دی په دې باندې بیا وروسته موږ بحث وکړو هغه ښه باقاعده د هغو سره ساين کی خو دا لکه ګری ایریا راځي ځکه چې اوس په انډیا یا پاکستان کې زمونږ منټالټي چې د سکیورټي کې هغه لکه بدلې او نو مطلب آوټ سورس کولو په دغه ټایم کې هم ارګنایزیشن ځنه پیسې بچت کوي خو دغه اس ال ای لیکلای دا هغه په ترو باندې خپل بس بچاو کوي خو مطلب دا دی چې پیدا نشتی پوه شوي بیا دا غیره بعد زمونږ سره چې کم دی دا خدا اس ال ای نو اس ال ای د دې لپاره لیکلی چې لکه زموږ سره پیشنټ انفارمیشنز دی په دې ډیټابیس کې او تاسو آی ټي ټیم چې کوم دی زموږ د ډیټابیس مینیج کوئ نو پلیز بی اباید د سکیورټي رول از ویل کمپلاینس رولز از ویل کنه نو کمپلاینس رول چې کوم دی دا تاسو فالو کوئ دا غینه بعد زموږ سره په سکیورټي اډمنستریټیو کې چې د شریډینګ ډاکومنت هغه یو شی دی چې کله هم د پی ایچ آی د پیشنټ انفارمیشن چا فرند کړو یا په فزیکل باندې وو یا الکترونیکلی وو هغه ته ضرورت نور نه او هغه اسی کې خودونه ضرورت نشته دا مخکې چې هغه ختموي نو یا ډیلیټ کوي چې الکترونیک او که هغه فزیکل کاپیونه هغه به شریډ کوي په دې شریډینګ ماشين باندې او بیا به مطلب دا دی چې ډیسپوز کوي ختموي به نو پراپر پروسس چې کوم دی هغه به ان شاء الله وروسته چې ارګنایزیشن ډومین ته ونوځو باقي کې موږ ډیفرنٹ ټایپ اف کم شریډینګ چې دی او ډیسپوزل کم پروسس چې دی موږ تاسو ته وایو ان شاء الله کنټینجنسي پلان چې بیا بده کې د سکیورټي اډمنستریټیو کې سکیورټي اډمنستریټیو ډیره غټه ده پوه شئ ځان کنفیوز کوئ مو اسی بس غب شپ ترو باندې بدا ټاپک ختم کوی تاسو په پوه شئ سیدا contingency plan او backing up data and emergency plan in place نو مطلب دا دی چې هم به ډیټا بیک اپ په باقاعده ساتي د بیا راځي اویلیبিলিټي دا پوه شئ د CISP دا 3 ترایډ چې کوم دی نو اویلیبিলিټي ډیره زیاته امپورټنت ده فور ایگزامپل که اوس پیشنټ چې دی دا هغه ډایرکټ ایمرجنسي رااله او هغه هسپتال ته راړو د هغه سرجري ضرورت دی او دا نرس یا ډاکټر چې کوم دا هغه اکسس کوي وسته د ډیشبورډ ته چې وګوري چې دته څه الرجی شته که نشتی ځکه که دته وسستنه واله هغه نه الرجیک دته وشنه کېدای شي ته الرجیک نه هغه مړ شي یا دې زبل سدي چې دته منګ نه کو ته operations په procedures کې کنه نو ډیټا بیک اپ ډیره زیاته امپورټنت ده او دغه اویلیبিলিټي چې دا کله مطلب مسته نو دا به خبا قاعده د دې سکیورټي رولز نه اباید کوي ارګنایزیشن چې دا نه ارګنایز فالو کوله نو بیا به دې ته جرمانه لګي کمپلاینس بیا فیل کیږي او کمپلاینس چې کله هم فیل شي دغه ارګنایزیشن ریپیوټیشن چې هغه خنه راځي بیا مطلب دا دی چې خلک ټرست کوي ډیر نو پوه شئ و زموږ سره بل چې د په سکیورټي رول کې دنه اډمنستریټیو ون دی بیا باغې کې دنه فزیکل دی پوه شئ نو اډمنستریټیو دی بیا فزیکل سیفګارد دی فزیکل سیفګارد هم هغه دی چې په کوم ځای کې ډیټا سیف وای یا کوم هارډویر اکوپمنٹ چې دی هغه سیف وو هغه به ښه باقاعده مانیټر کوي هغه به ښه باقاعده چې کم کس دی او هغه مطلب ډیټا سنټر ته ځي هغه به ښه باقاعده ساين اپ پکې دا هغه به کم ویزټر ساين ان چې وته وي کنه اوس موږ په دې فزیکل سکیورټي کې به وروسته موږ تاسو ته هغه د دې په فل ډیسکرپشن موږ وکړو د فزیکل سکیورټي ته چې موږ ونوځو ان شاء الله پوه شئ اوس سرسری به وایو او ځان په پوهه کې چې فزیکل سکیورټي ریکوایرډ ده
او کوم وړ کله څوک چې د ډیټا سنټر ته ځي او دغه هارډویر ته او فزیکلی اکسس کوي دا هغه به باقاعده ریکارډ ساتي مطلب دا شناختی کارت نمبر هر څه بولک دی ځکه چې کسبار شي چلو شي دا کسان بیان شي هغه ته پوښتنه کوي او کیمرا به می 24/7 به هغه ریکارډ کیږي نو او یا د هغه بیا خیر موږ ورسره په ډیټا سنټر کې ایکسپلین کوو بیا زموږ سره راځي ټیکنیکل چې دی دا ډیر زیات امپورټنت اما مطلب ټول امپورټنت دی خو ټیکنیکل چې دی نن سبا ډیر زیات امپورټنت دی څنګه دا امپورټنت دی ځکه چې انفارمیشن ته یو ځینه بل ځای ته ځي اوس د هغې نه مخکې تاسو ما ووایي چې نن سبا هر شی په انټرنیټ باندې دی پوه شوې نو اوس داسې نه غواړي چې کور انټیټي چې کومه ده هسپتال چې دی هغه اوس ډاکومنټیشن راولي په هغې کې ډېر زیات هایلی سنسټیو انفارمیشن چې دي د پیشنټ دي او دیس په ډایرکټ په پلین ایمیل کې ولېږي دیسې نو په هغې باندې سکیورټي د هغې انکرپټډ نه وه ډیټا نو د هغې مطلب دا دی چې په هغې کې انټروډر چې کوم دي هغه راتلی شي او هغه یا په میډل مین چې د مین ان د میډل که نه هغه اټیک پکې کیدی شي هغه ډاکومنټ چې دي هغه پټولی شي اوري نو دا په انټیګریټي په تھرو باندې هم کېږي نو انټیګریټي د چې مین شی دی په ټیکنیکل کې پوه شوې all CIA دی but من انټیګریټي چې دی بلکې one of the best one of the biggest به تاسو وایم اوس اگزامپل در کوم اوس چې یو سړی دی هغه باندې چې چلو شو هغه ځي هسپتال ته نو دغه سړی چې دی هغه یو یو پولیټیکل لیډ دی پوه شوې او د هغه انیمیز چې دي د هغه حد نه سیوا دي نو کله چې هم د دې د پولیټیکل لیډر ته چې چلو شو او د هغه پیشنټ ډیټا چې کومه ده هغې سینډ کوله هسپتال ته یا د هسپتال نه بل هسپتال ته ځکه چې دی موو کوو ته یو ځای نه بل ځای ته د غونډ پروفایل د میډیکل ریکارډ چې کوم دي او کېدای شي په دې کې مین ان د میډل کس راشي او هغه ماډیفیکیشن وکړي هغې ریپورټ کې مطلب دا دی چې اوس دته یو الرجیک ته د ستنې نه الرجیک دی او هغه مین ان د میډل کوم انټروډر چې کوم دی سایبر کریمینل چې کوم دی هغه راشي او د انیمي چې دی او هغه په هغې کې ولیکي چې یاره دته نشتي هېڅ الرجیک ورته هم نشتي او دی بل هسپتال ته لاړ شي یا د هسپتال کې نرس چې کوم ده د پروفایل ګوري او دته ستنه ووایي ځکه چې په هغې ډیشبورډ کې دته راځي چې دلته هېڅ ورته هم نشتي او ستنې ورته څنګه ووړه دی مړ شو نو دې ته بیا راځي لایبیلیټي د هسپتال پوه شوې نو ځکه وایي چې د پیشنټ انفارمیشن چې دي هغه به ښه باقاعده مطلب دا دی چې سیف ګارډ به د هغې کوئ نو په دې سکیورټي رولز کې چې دي هغه CIA چې دی هغه هایلی یوز کیږي کانفیډنشیالټي اویلیبیلیټي او انټیګریټي کانفیډنشیالټي مطلب دا دی چې دا موږ په پرایویسي رول او سکیورټي رول دواړو کې دا موږ کانفیډنشل ساتو موږ به چا سره شیر کوو نو اوس دلته د بریچ نوټیفیکیشن شو دریم رول چې دا بریچ نوټیفیکیشن شو په دې دریم رول کې مطلب دا دی چې دا کور انټیټي مطلب هسپتال شو هر یو څوک چې ډایرکټ د پیشنټ سره کانټیکټ ساتي هغه به ښه باقاعده په 60 ډیز کې که بریچ وشو مطلب ډیټا هیک شوه نو او کوم انډیویژوال په هغې کې وو ویکټمز چې پکې کوم وو نو هغو ته به ښه باقاعده په 30 ډیز کې وایي چې بریچ شوی دی او بیا به د هغې ډسکرپشن غونډه کې هم ورکړي لک ډېر او دا به ورته هم وایي چې په بریچ کې څه نمونه انفارمیشن په هغې کې انوالو وو او څه نمونه هارم د هغې نه شوی دی مطلب دا دی چې شیر شوي دي انلاین پوه شوې او بیا وروسته موږ تاسو ووایي چې په کوم ځای کې شیر کېږي او د هغې لپاره پریونشن څنګه پکار دي نو دلته پکې نور څه دي او دا کم کور انټیټي چې دا د دې څه نمونه انویسټیګیشن دی راغستی دی او کوي چې د موږ ته ووایي چې دا بریچ په کومه طریقه باندې شوی نو په 60 ډیز کې مطلب دا دی چې انډیویژوال چې کوم دي پیشنټ چې کوم دي هغو ته به ښه باقاعده وینا کوي د هسپتال یا کور انټیټي چې دا نو اوس به موږ راشو کوم ځای ته راشو یاره اوس نو دغه دا موږ وختي وکتو صحیح شو دی خو به راشو وایلیشن شو نو مین شی هم دا دی پوه شوې سیول منی پینلټي چې کوم دي مین شی هم دا دی چې که موږ د دې پی ایچ آی پروټیکشن ونه کوو موږ مطلب دا کور انټیټي چې کومه ده هسپتال چې کوم ده یا فارمیسي چې کومه ده که دې ته دې
HIPAA لا سره compliance نشو نو د OCR چې کوم دی لاندې د 17 سره لیکل شوی دی Office of Civil Rights before دی خو راځم ونی ښه هغه definition د تخیمه لکه ما په کار ما مخکې ویلې خو جو یو شی مې دی دا oh man alrighty the HIPAA لا چې کومه ده دا د US Department of Health and Human Services دی راوخکې ده او دا مانیټر کیږي په Office for Civil Rights باندې پوه شوې دا دنه یو سب کیټګوري ده په US DHHS باندې پوه شوې نو دی خو باقاعده سیول رایټ ول چې دی د جرمانې دی لګي او خو راغشي چې دا افیکشي او راغشي چې دا د US Department of Health and Human Resources کوم ځای موږ په وایلیشن کې یو نو اوس دا وایلیشن چې کوم دی دا په دې OCR باندې کیږي Office څه شي دی Office of Civil Rights اوکې اوري نو penalties دا چې زمونږ که اوس کور انټیټي چې کومه دا هسپتال شو فارمیسي دا چې کدی غلطي وکړه او دی ته یو کس ډیټا لیک کړه میډیکل ریکارډ چې کوم دي د $100 نه والا $25,000 پورې هغه جرمانه کېدی شي هغه بیا د سیول رائټس والا چې کوم دي د OCR چې کوم دي افیس اف سیول رائټس شي دی خو باقاعده د دې ایوالویشن علی شي مطلب دا کم سکیورټي میجرز چې دی هغه اپلای شي او نو باغې په ترو باندې بیا دی دا وایلیشن چې دی دا کله سکیل کوي چې څومره پورې بکیږي او کیپ ان مایند دا د یو کس لپاره پوه شوې نو په هسپتال کې څومره پیشنټس دي ډېر شي نو دا بیا ملټیپلای بای دغه اوس که $10,000 جرمانه په یو کس ولګون دا هغه بیا 10,000 ملټیپلای بای 100 پیپل نو هغې نه بیا ډېر شی راغېږي خو بیا ښه ده چې مطلب د صحیح سکیورټي ټیم د سړي دومره پیسې باغې نه لګي بیا زموږ سره د کریمینل پینلټیز چې کوم دي دومره ډېر ورته نه ورځم تاسو پاس کړئ زما ویډیو وی ګورئ ریډي کې دغلته نور میک سنس به د شي خو مین مقصد دا دی چې کریمینل پینلټیز کې یو کس چا په قص باندې پی ایچ آی ډیسکلوز کړه خلکو سره مطلب دا دی چې زه رالم ما د چا پی ایچ آی راوغسته او په انټرنیټ باندې مې شیر کړه نو زه $50,000 نه والا نه اپ ټو $50,000 دی کنه او د $50,000 پورې مطلب دا دی چې زه جرمانه کېدی شم پوه شوې او یو کال په جیل کې مطلب یو کال جیل پینلټیز به ما باندې کېدی شي نو وایي دا پینلټیانې ډېرې سیوا دي پوه شوې د هغې دا ښه ده چې سکیورټي میجرز د سره یي که نه او دا ټول نه ښه خبره ده که سکیورټي میجرز د سره نه و نو مطلب دا دی دا پینلټیانې چې دي بیا هسپتال رغول او دا ډېر ګران کار دی اوس به تاسو وایئ چې اوس به تاسو وایئ چې یاره اوس خو موږ خو صحیح ده زه بارې چې US Department of Health او Human Services والا چې دي هغه وایي چې ښه HIPAA لا اوس موږ ساین کړه اوس خو HIPAA لا ساین شو خو دا به چیکۍ څوک و نو دا بس یو کار دی په امریکا کې که نه په امریکا کې میجارټي سروس چې دي هغه پرایویټ دي پوه شوې که هغه د بجلی سیستم دی بجلی سیستم مطلب کله که کمپنی چې ده هغه پرایویټ هولډ ده هغه ګورنمنټ نه هولډ کوي پوه شوې نو داسې ډېر شی سروسز چې کوم دي زموږ د بسینګ سیستم چې کوم دی هغه هم پرایویټلی هولډ دی یی نوم پې د ماساچوسټس نوم پې د سټیټ مطلب کله که پېښور بس ایجنسی یا پېښور بس ترانسپورټیشن که نه خو مینج شي نو هغه په پرایویټ باندې کېږي دغه شانتې دی HHS والا چې کوم دي دی هم اتورایز پرایویټ کمپنیانې چې یاره تاسو کار وکړئ موږ دا یو ډاکومنټ موږ تاسو له وکړو دا به تاسو ساین کوئ او په دې په ترو باندې تاسو د کمپلاینس تاسو سره به د هسپتالونو چې دي کمپلاینس چیکینګ کولای شي نو د هغې لپاره دی انوینټ کو سروس ارګنایزیشن کنټرول ساک چې ورته وایي نو په ساک کې بیا ساک 1 دی ساک 2 دی په هغې کې بیا ټایپونه چې کوم دي 1 او 2 دا به وروسته موږ تاسو سره ډسکرپشن وکړو نو 1 چې دی موسټلی په فاینانشل کمپلاینس چیکینګ باندې فوکس کوي او 2 چې دی هغه په نور سکیورټي او په دې باندې کوي اوس موږ په مطلب هسپتالونو کې چې دی هغه ساک 1 هم کولی شي او ساک 2 هم کولی شي ځکه چې فاینانشل چې دی هغه یوازې هغه په دې میډیکل کې هم راتلی شي بیلونه چې شو که نه د بیل هیسټري شو یا د بیل ټرانزیکشن شو
نو ساکون دا یو قسم authorized service organization دي private organizations دي دا service provide کوي او هسپتالونه چې هغه باقاعده third party auditor چې کوم دا د CSP غټ من کور دی پوه شوې به راځي د بهر نه او بهر نه به باقاعده د دې چې کم auditing دی به کوي ګوري به ځکه چې internal auditor کې دا کاری چې هغه اکثر بلایند سایډ پوه شوې هغه دا پته نه لګي هغه د هر شي ښه ښکاري او بهر نه چې کمینو هغه بهر نه هغه ښه باقاعده د ټول ارګنایزیشن سیستم چې کوم دی د فزیکل اډمنستریټیو او ټیکنیکل سیفګارد چې د دې ښه باقاعده تورو انویسټیګیشن وکړي او د هغې رپورټ ولیکي او وی بیا چې په دې کې څه غلطیانې دي او څه پکې ویکنس دي نو پای زموږ مخل دغه ونه نور به کې دومره نشته دا زموږ سره وه هیپا HIPAA law پوه شوې Health Insurance Portability and Accountability Act